اسلام ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه مور او پلار ته زیری ورکوي چې په خپل اولادونو باندې قرآن زده کوي او فرمایي د هغه مور او پلار په سر به د قیامت په ورځ داسې تاج وي چې روښنایي به یې د لمر له روښنایي څخه هم ډیره وي. د هغه مور او پلار په سر چې په خپلو اولادونو باندې قرآن زده کوي. السلام علیکم، زه نقیب الله حبیبي یم. د قرآن او تجوید د زده کړې دوهم درس ته ښه راغلاست. په لومړي درس کې مو د تجوید علم تعریف کړ او ومو ویل چې تجوید په لغت کې ښایسته کولو او جوړولو ته وایي او د دې علم څخه موخه یا غرض دا دی چې موږ قرآن کریم په ښایسته بڼه تلاوت کړو او خپله ژبه له غلطۍ څخه وساتو. وروسته له هغې څخه مو هغه توري وویل چې د حلق او یا ستوني او د خولې له خالصه یا جف څخه ادا کیږي. په ننني درس کې به هغه توري تاسو ته بیان کړم چې د ژبې، شونډو او د پوزې له پاسنۍ برخې یا خشم څخه ادا کیږي. په دې هیله چې دا ویډیو تر پایه را سره وګورئ. مخکې له دې چې هغه توري چې له ژبې څخه ادا کیږي بیان کړم، لومړی غواړم تاسو ته غاښونه معرفي کړم، ځکه غاښونه د تورو په ادا کولو کې ډیر مهم رول لري. هر بالغ انسان په خوله کې 32 غاښونه لري چې د بعضو انسانانو کم وي او د بعضو انسانانو له 32 څخه هم ډیر وي، چې 14 په پاسنۍ ژامه کې موقعیت لري او 14 په لاندنۍ ژامه کې موقعیت لري. د لاندنۍ ژامې او پاسنۍ ژامې عموما غاښونه مساوي ډول سره وي. د لاندنۍ ژامې او پاسنۍ ژامې لومړني 2 غاښونه چې څنګ پر څنګ موقعیت لري او بیرون څخه معلومیږي، یعنی هغه غاښونه چې موږ یو څه شی ورباندې غوڅوو د ثنایا د غاښونو په نامه یادیږي. وروسته له هغې څخه 2 غاښونه څنګ پر څنګ هم په پاسنۍ ژامه کې هم په لاندنۍ ژامه کې د رباعیاتو په نامه یادیږي. د رباعیاتو څخه وروسته 2 غاښونه په لاندنۍ ژامه کې، 2 غاښونه په پاسنۍ ژامه کې د انیابو په نامه یادیږي، چې تاسو په تصویر کې هم وینئ. د انیابو ترڅنګ د ضواحکو غاښونه دي چې 2 په لاندنۍ ژامه کې دي او 2 هم په پاسنۍ ژامه کې د انیابو د غاښونو ترڅنګ موقعیت لري. د ضواحکو غاښونو څخه وروسته د ازراز غاښونه یا هغه غاښونه چې موږ ډوډۍ ورباندې ژویو موقعیت لري، هم په لاندنۍ ژامه کې هم په پاسنۍ ژامه کې. په لاندنۍ ژامه کې هم 6 دانې وي او په پاسنۍ ژامه کې هم 6 دانې موقعیت لري. وروسته د ازراسو له غاښونو څخه د نواجذو غاښونه دي چې موږ ورته عقلي غاښونه هم وایو یا د عقل غاښ، چې دا په بعضو انسانانو کې وي او په بعضو انسانانو کې دا غاښونه نه وي. د تورو د ادا کولو په وخت کې به دا غاښونه نور هم تاسو ته بیان کړم. اوس راځم چې تاسو ته هغه توري چې د ژبې څخه ادا کیدونکي دي بیان کړم. د ژبې څخه ټول 18 توري ادا کیږي چې په 4 برخو ژبه ویشل شوې ده: د ژبې بیخ، د ژبې منځ، د ژبې سر او د ژبې اړخ. یعنی هغه توري چې د ژبې له بیخ څخه ادا کیږي، هغه توري چې د ژبې له منځ څخه ادا کیږي او هغه توري چې د ژبې له سر څخه ادا کیږي او هغه توري چې د ژبې له اړخ څخه ادا کیږي. لومړی د ژبې بیخ. هغه توري چې د ژبې له بیخ څخه ادا کیږي د قاف او کاف توري دي. د قاف او کاف توري د ژبې له بیخ څخه ادا کیږي. دا توري یو مخرج لري، خو د مخرج ترمنځ فرق دا دی چې کاف د قاف څخه لږ پورته ادا کیږي. بل فرق دا چې قاف چې موږ لوی قاف ورته وایو همیشه ډک ادا کیږي، اما کاف چې دی هغه همیشه نری ادا کیږي. نور د دواړو مخرجونه د ژبې په بیخ کې دي، یعنی د ژبې بیخ د تالو سره لګیږي او د قاف توری ادا کیږي او همدارنګه د ژبې بیخ د تالو سره لګیږي، د کاف توری ادا کیږي. یو څه رابرسیره د قاف له مخرج څخه کاف ادا کیږي. دوهم ځای چې د هغې ځای څخه جیم، شین او یا ادا کیږي. جیم، شین او یا د ژبې له منځ څخه ادا کیږي. د دې دریو تورو مخرج یو ځای دی. د جیم مخرج، د شین او د یا مخرج ډیر تفاوت نه لري،
یوازې تفاوت یا توپیر یې دا دی چې د جیم په مخرج کې ژبه په تیزۍ سره یا په شدت سره په تالو باندې لګېږي او غږ په بشپړ توګه بندېږي لکه اج. اما د شین د ادا کولو په وخت کې هوا پاشل کېږي لکه اش من الشیطان یعنی هوا پاشل کېږي اما دومره په شدت سره نه لګېږي لکه د جیم په وخت کې. د یا د ادا کولو په وخت کې ژبه بیخ طرف ته پاتې کېږي یعنی دومره پورته نه وي اما د جیم او شین سره مخرج یو ځای دی یوازې ژبه بیخ ته یا لاندې پاتې کېږي او د یا توری ادا کېږي. دریم ځای چې د هغې ځای څخه ډېر توري ادا کېږي هغه د ژبې سر دی. د را، نون او لام توري د ژبې له سر څخه ادا کېږي. کله چې موږ را تلفظ کوو نو د ژبې شا معلومیږي اما کله چې نون تلفظ کوو نو غږ له خولې څخه نه راوځي بلکې غږ د پوزې له پاسنۍ برخې یا خشوم څخه راوځي. اما کله چې لام ادا کوو د ژبې د سر سربیره د ژبې اړخ هم نقش لوبوي یعنی د لام توری هم د ژبې سر باید ولګېږي او هم د ژبې اړخ باید ولګېږي. نور د دریو واړو تورو د را، نون او لام مخرجونه په یو ځای کې دي. څلورم ځای چې د هغه ځای څخه ډېر توري ادا کېږي هغه تا، دال او د طا توري دي چې دا هم د ژبې له سر څخه ادا کېږي کله چې د ژبې سر د پورتنیو صنایعو د غاښونو له بیخ سره ولګېږي د تا، دال او طا توری ادا کېږي. د دې درې واړو تورو مخرج یو ځای دی خو توپیر د تا او د طا د توري دا دی چې د طا توری همیشه ډک ادا کېږي اما د تا توری همیشه نری یا باریک ادا کېږي. د بیلګې په توګه من الشیطان انت التواب تا نری ادا کېږي او طا ډک ادا کېږي. بل توپیر د تا او د طا د توري دا دی چې د طا د توري د ادا کولو په وخت کې د ژبې سر داسې راټولیږي یعنی ژبې سر راټولیږي او د طا توری ادا کېږي. د ظا، ذال او فا مخرجونه کله چې د ژبې سر د پورتنیو صنایعو له غاښونو سره ولګېږي دا توري ادا کېږي. که چیرې زما لاس تاسو وګورئ د ژبې سر فرض کړئ چې دا ژبه ده د ژبې سر د پورتنیو صنایعو پورتني غاښونه چې کوم دي د هغې له سر سره د ژبې سر لګېږي او د ذال، ثا او د ظا توری ادا کېږي. خو توپیر یې دا دی چې د ظا د ادا کولو په وخت کې باید خوله له آواز څخه ډکه وي یعنې د ظا توری ډک ادا کېږي لکه من الظالمین من الظالمین اما ثا او ذال چې دی هغه نری ادا کېږي. د زال، د زا، سین او صاد مخرجونه کله چې د ژبې سر د لاندنیو صنایعو او رباعیاتو له څټ سره ولګېږي دا توري ادا کېږي. خو د سین او د صاد د مخرجونو ترمنځ توپیر دا دی چې صاد همیشه ډک ادا کېږي اما سین همیشه نری ادا کېږي. نور د درې واړو تورو د زا، سین او صاد مخرجونه یو ځای دي. د ضاد مخرج د ضاد مخرج د ژبې له اړخ څخه ادا کېږي یعنې کله چې د ژبې اړخ د اضراسو له غاښونو سره ولګېږي
د اعزراسو غاښونه ما تاسو ته معرفي کړل. د اعزراسو له غاښونو سره کله چې د ژبې اړخ ولګېږي یا له کیڼ لوري څخه یا له ښي لوري څخه دا توری ادا کېږي. دا توری د سختو ادا کېدونکو تورو له جملې څخه دی، یعنی نسبت نورو تورو ته ډېر سخت ادا کېږي، لکه ولضالین. یعنی د ژبې اړخ باید تاسو د اعزراسو له غاښونو سره وصل کړئ چې دا توری تاسو ادا کړئ. هغه توري چې له شونډو څخه ادا کېږي. د شونډو څخه ټول 4 توري ادا کېږي چې عبارت له فا، میم، با او واو څخه دي. کله چې پورتني صنایع غاښونه د لاندنۍ شونډې له منځ سره وصل شي د فا توری ادا کېږي. د میم او با توری د شونډو له وچ ځای څخه ادا کېږي، ځکه شونډې چې دي په 2 برخو ویشل شوي دي، یو هغه ځای چې لوند دی، یو هغه ځای چې وچ دی. د هغه وچ ځای څخه یې میم او د با توری ادا کېږي. خو فرق په میم او با کې دا دی چې د میم اواز له خیشوم یا د پوزې له پاسنۍ برخې څخه راوځي. یعنې کله چې موږ د میم توری ادا کوو اواز له پوزې څخه راوځي، له خولې څخه نه راوځي. اما د با د ادا کولو په وخت کې اواز له خولې څخه راوځي. او کله چې د واو توری ادا کوو شونډې یو له بل څخه لرې وي، یعنی یو له بل سره وصل نه وي او د واو توری ادا کېږي. 5م ځای چې د هغه ځای څخه د غونې اواز راوځي هغه خیشوم دی یا د پوزې پاسنۍ برخه. د پوزې له پاسنۍ برخې څخه د میم او نون اواز راوځي او همدارنګه غونه ورڅخه ادا کېږي. غونه هغه اواز دی چې د پوزې له پاسنۍ برخې څخه راوځي او د هغه اواز په څیر دی چې کله یوه هوسۍ خپل اولاد ضایع کړي او هغه غږ چې دا وباسي د غونې غږ هم د همغه هوسۍ د غږ په څیر دی. دا و د تورو مخرجونه چې تاسو ته مې بیان کړل. که چیرې تاسو وغواړئ دا مخرجونه په ښه بڼه زده کړئ نو تاسو باید هغه ټول تمرین کړئ او عملي کړئ، چې د عملي درس لپاره به هم زه تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړم او هغه بیا تاسو عملي کړئ. دا ویډیو مو له نورو ملګرو او دوستانو سره شریکه کړئ چې ترڅو تاسو هم په دغه جاریه صدقه کې ونډه واخلئ. که چیرې تاسو غواړئ خپل وړاندیز له موږ سره شریک کړئ نو د همدې ویډیو لاندې په کامنټ کې یا د نظراتو برخه کې موږ ته خپل نظر څرګند کړئ. تر بل درس پورې مو الله تعالی مل شه.